ما ته یو چا قسم واخیستی د خپل کور کیسه یې راته کول والمولوي صاحب د لوی اختر په ورځ باندې همسایګانو نوي کالي اغوستي وو قسم دې مې د الله په ذات وي چې موږ په کور کې زړې جامې لا نه درلودلې خلکو په کورو کې اختریان حلالول مور د چرګ او د چرګې د حلالېدلو وس نه درلودی د خلکو د کورو او د دروازو څخه په لښتیانو کې وینې رابهېدلې خیراتونه یې کړي وه قریبانو دوستان راټول وه زموږ په کور کې د اختري د وینو د بهېدلو پر ځای د سترګو څخه اوښکې را روانې وې او د غم څخه د باندې نه سوی راوتلی چې د باندې به راووتلو د کوڅې هلکانو را باندې خندل چې دا ولې کالي مو نه دي اخیستې خو زموږ تاجر زموږ سرمایهداره سړي زموږ هغه کاروباري چې ځان ته کاروبار لري د تاجر خبره یوازې نه ده لږ یا ډېر کاروبار لري د هغه سره دا غم نه و چې د یتیم په تن باندې پټ کړي د ده زاړه جامه په نوي جامه باندې وربدله کړي او د ده د کور لوښي په نوو لوښو باندې وربدل کړي او د ده هغه ځای چې دی باندې ویدېږي هغه ځای ورنوی کړي دا غم نه ورسره راځئ چې په دې خپلو بېوزلانو نظر وکړو په کونډو ببر سرو یتیمانو نظر وکړو راځئ چې په دې